ننګرهار والي د ایران اسلامي جمهوریت د قونسلګرۍ مرستیال سره ولیدل. ننګرهار والي حاجی مولا محمد نعیم مخون چې د بهرنیو چارو رئیس مولوي جان محمد انقلابي هم حضور درلود په جلالاباد ښار کې د ایران اسلامي جمهوریت د قونسلګرۍ مرستیال بهرام جمالي او د هغه همکارانو سره ولیدل. ننګرهار والي په تورخم کې د سوداګرو د ستونزو حل لپاره د عاجل اسانتیاوو سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي حاجی مولا محمد نعیم مخون د یوې ځانګړې ناستې پر مهال سوداګرو سره د ترانسپورټي او ترانزیټي ستونزو په تړاو خبرې وکړې او اړوندو ادارو ته د عاجلو ګامونو پورته کولو سپارښتنه وکړه. ننګرهار ته د متحده عربي اماراتو د مرستو دویمه جوپه راورسېده. د ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو لپاره د متحده عربي اماراتو د مرستو دویمه جوپه د 14 موټرو په وسیله ننګرهار ته راورسېده. په دغه مرستو کې 1060 خیمې، 2500 کمپلې او بیلابیل ډول خوراکي توکي شامل دي. د رنور ولسوالۍ کې 200 زلزله ځپلو کورنیو سره د نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د رنور ولسوالۍ کې د ولسوال مولوي عبدالله رحماني او پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس په حضور کې ماشوم ساتنې موسسې له لوري 200 زلزله ځپلو کورنیو سره د 4 میلیونه او 100,000 افغانیو نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. او افغاني سرې میاشتې ټولنه تورخم عمري پنغالي کې د ورځې 2000 کسانو ته پخه شوې غذا ورکوي. تورخم عمري پنغالي کې د روغتیا او خدماتو کمیټې مسؤلین د سرې میاشتې ټولنې د دغه ګام د هرکلي ترڅنګ په نور خیره بنسټونو غږ کوي چې هیواد ته راستنیدونکو کډوالو سره د بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.